سلامونه نیکې ده. هیله ده چې جوړ او سلامت به وئ. د پورتنیو درسونو په تعقیب سره کورسیه تشریح کوو. کورسیه یعنې څه ته وایي؟ کورسیه د سرک یوه برخه ده، د خارجیات یوه برخه ده چې د پراخوالی حد اقل دومره وي چې د موټر تګ راتګ پرې وشي یو طرفه. کورسیه هیڅ وخت داسې نشي کېدلی چې په دې باندې یعنې هم د دې خوا نه موټر وشي هم د دې خوا نه، یعنې کورسیه باید یو طرفه وي. په دې کې حتی د موټرسایکل څنګ په څنګ تګ نشي کړی، یعنې خاص د یو لایني موټرو لپاره، یعنې چې یو لاین ځي دغو ته مشخصه کړي. دا دویمه کورسیه ده. که دا بیا چېرته strada doppio senso وه، دا بیا نو یوه کورسیه نه ښکته موټر ځي، دا نه بل پورته راځي، دا ته بیا strada doppio senso ویلی شي. خو هیڅ وخت داسې نشي کېدلی چې په کورسیه باندې دو طرفه موټر وشي. نو کورسیه چې ده ډېر مشخصات لري یا په ډېرو نومونو نوموله شوې ده. کورسیه کېدلی شي د اچلراسیوني وي، کوم کله چې ته د فرعي سرکونو عمومي سرک یا اوتوسترادې ته موټروی ته ووځې، هغه چې کورسیه یا هغه سرک چې تو اوتوسترادو ته داخلوي هغې ته هغه کورسیه دی اچلراسیوني وایي. او هغه کورسیه چې تو د اوتوستراد نه فرعي سرکو ته باسي نو هغې ته دیچلراسیوني کورسیه دیچلراسیوني. نو هغه کورسیې چې دي د اچلراسیوني دیچلراسیوني په استراد پرنچیپالو کې نه وي، یعنې یوازې د اوتوستراد لپاره نه دي مشخصه شوي. نو هغه کېدلی شي د strade exurbane principale لپاره هم وي، autostrade لپاره هم دی. نو هغه کې د ادارې د precedenza نشته چې بیا په راتلونکو درسونو کې له زیاتو جزئیاتو سره تشریح کړو. نو اوس به ایټالوي متن ووایو، که څه پکې پاتې وي چې هغه پکې راواخلو. Corsia è una parte della carreggiata con una larghezza sufficiente al transito di una sola fila di veicoli, quindi non può mai essere per definizione a doppio senso di circolazione, ma può essere attraversata dai pedoni. نو لکه مخکې مې چې وویل چې کورسیه چې ده هیڅ کله هم نشي کېدلی چې دا کورسیه به د دو طرفه استعمال شي، یعنې په دې خوا د موټر پرې راشي یا هغې خوا نه دې پرې راشي، او دې باندې حتی موټرسایکل یو ځای تګ نشي کړلی. او دا کېدلی شي چې attraversamento pedonale وي، یعنې که چېرته دلته کوم هغه attraversamento د پیدون لپاره پکې اچول شوي وي، خلک پې پورې راپورې شي. حداقل مثال په طور دلته داسې به ووایو چې دلته خلکو کورونه دي، یو خواته پارک دی یا سکول ده، نو دا کورونه چې خلک ځي په دا کورسیه باندې پورې کېږي، attraversamento pedonale به ورته اچول شوی وي، یعنې دا پکې کېدلی شي. خو دا هېڅکله نشي کېدلی چې دو طرفه دې وي یوه کورسیه. Nella corsia non possono viaggiare affiancamenti nemmeno due motocicli o ciclomotori. چې موټرسایکل څنګ په څنګ په دې کورسیه باندې هغه تګ راتګ نشي کولی، یعنې که ځي داسې قطار دې جوړ کړي. La corsia può essere specializzata, per esempio le corsie di svolta. Corsia di svolta دا معنا چې که
کوم دا اوس که چېرته نورو درسونو کې وروسته تشریح کړو، خو که چېرته موږ ښي لاس ته ګرځو باید دغه کرسیه ونیسو. زوال ته یعنې ګرځېدلو ته یې یعنې کرسیه کېدلی شي چې د هغې پاره د ګرځېدو پاره مشخصه شوې وي. عموم کې په ښارونو کې دغه که دا درې کرسیې داسې سړک وي، نو عموم کې د ښي لاس موټر چې دي هغه ته ځي، یعنې دا عموم کې هغه کرسیه وي چې ښي لاس ته موټر ډېر نه ګرځي، یعنې د ښي لاس ګرځېدلو لپاره مشخصه شوې وي. او د منځ کې چې ده دا ډېر ځله یا اکثره موټر ښي لاس ته نه ګرځي او سیده ځي، یعنې هغه یې داسې ورکړی وي سیریل، یعنې سپیشلي هغه مشخصه شوي هم ښي لاس ګرځېدو ته وي هم مخامخ ته. او د چپه دغه کرسیه چې وي دا بیا چپ لاس ته موټر ته نه ګرځي، یعنې د چپ لاس ګرځېدلو یا زوال ته سینیس ته پاره مشخصه شوي وي. نو یعنې چې کرسیه کېدلی شي چې یو د ګرځېدو لپاره مشخصه شوې وي. تر dei zai fare paccherolo. La corsia può essere specializzata per esempio le corsie di svolta, quindi di gazzedui para, può essere di sorpasso, ca mahkemu cewe, mahkemu la caciuji linea di uzbi vai. چې د sorpasso پارم یعنی مشخصه شوی وي کېدلی شي چې può essere di sorpasso. sorpasso دغه کرسیه د مارچه ده او دا د sorpasso لپاره ده. که چېرته دا دلته موټر کته روان وي، نو کله چې دلته موټر پسې ورسېدی نو ته به چپ هغه ووایې پریچه چې د موټر نه مخته کیږي. دلته چې دغه کرسیه دی sorpasso په نوم یادي. کله چې ته موټر نه مخته شوې، موټر نه کېدلی شي دغه ځای پورې مخته شو، بیا به د ښي لاسه کینامه کې وګوره چې موټر درسې نږدې نه وي، نو ته به بیا ښي لاس ته ډیم ووایې، ډیم یا پریچه زتی به داخل شي کرسیه دی مارچه ده. نو دغه دا کرسیه دی sorpasso. Per la sosta di emergenza. Per la sosta di emergenza corsia ci chiede شي per la sosta di emergenza. Di sosta di emergenza corsia په autostrada نه موجودی وي. غانو autostrada کې چې چېرته موټر درڅې خراب شو، نو هغه د sosta di emergenza په نومه کرسیه ده چې ښي لاس ته کنټینوه خط ته اچول شوی ده چې هلته بیا ته موټر یې خوا ته ودروه او soccorso stradale ته زنګ ووایه چې مطلب موټر خراب ده. نو هغه د sosta di emergenza لپاره کرسیه کېدلی شي. د accelerazione لکه مخکې مو چې ویلې سړک ته autostrada ته داخلېدو یا strada principale ته. Per entrare alle aree di servizio e uscire dall'autostrada o strade extraurbane principali. هم په مخکې یو څو لحظې مخکې تشریح کړه، نو بیا تشریح ته بیا ضرورت نه وي. La corsia viene delimitata da strisce bianche che possono essere continue o discontinue. Strisce bianche dettagli, یعنې کرسیه کېدلی شي هم د continuo strisce لرونکې وي هم د discontinuo. continuo دې ته یایي دا خط یعنې مسلسل په د منځ کې هغه نه ده راغلی، مات شوی نه ده، او دا چې دي په د منځ کې مات شوي دي دغه ته discontinuo striscia discontinua یادی شي. نو può essere continuo o discontinuo. چې کرسیه کېدلی شي د څه ورته ویلی شو دوامداره خط او مات شوي خط لرونکي وي.
L'ente proprietario della strada può imporre limiti minimi di velocità per veicoli che transitano in una determinata corsia. Echkeder și څوک de strade مسئولیت یا د strade مسئول په توګه کولای شي چې موټرو ته تیز یا ورو تګ هغه سینیال ولګوي، یعنې هغوی په رقم یو څوک مسئول د سړک وغواړي چې دلته د موټر ورو ځي، نو هلته سینیال یې ورته لګوي چې مطلب 50 نه پورته مه ځئ. نو یا ته چې له دې نه پورته نه شئ تللی، یا 10 نه چې عموم کې په 10 نه پورته تګ په هغه کې وي اوربانه، یعنې strade urbane și خیل د ښار کې 50 کیلومتره په ساعت او همداشان 10 کیلومتره پر ساعت، یعنې د سرعت یعنې باید کم وي. نو دا د یوه د کورسې مشخصات. نو رب د وکړو چې سره په پوه شوي وو. تر بلې ویډیو بای بای.